اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله. د قضا ځانګړې خپرونه کې مو زه جواد الله جاهد خدمت ته حاضر شوی یم. په دې خپرونه کې چې په ټاکلي وخت به د سترې محکمې د بهرنیو عامه اړیکو او مطبوعاتو ریاست اړوند ټولنیزو پاڼو او ویب سایټ له لارې خپریږي، د قضایه قوې له محترمو مسؤلینو سره په بېلابېلو موضوعاتو بحث کوو. په نننۍ خپرونه کې مو د سترې محکمې له لوړپوړو مسؤلینو څخه محترم مفتي عتیق الله درویش صاحب میلمه دی. مفتي صاحب خپرونې ته په خیر راغلی، درته هرکلی وایو او ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې لپاره وخت راکړ. مننه کوم. مفتي صاحب محترم، لومړۍ پوښتنه مې د قضایه قوې د مسؤلیتونو په اړه ده. که راته ووایئ چې د قضایه قوې مهم مسؤلیتونه څه دي؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او لیدونکو او اوریدونکو او د افغانستان ټول غیور او مجاهد ولس ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د قضایه قوې مهم مسؤلیتونه د افغانستان اسلامي امارت قضایه قوه یو مستقل او خپلواک ځواک دی. یو له مهمو مسؤلیتونو څخه یې دا ده چې خپله دنده به د اسلامي او شرعي احکامو مطابق سرته رسوي. د هیوادوالو، ولسونو او قومونو او د دولت په شمول د حقیقي او حکمي اشخاصو ترمنځ د شخړو او قضیو حل کول دا هم د قضا مسؤلیت دی. د فرد او ټولنې له حقوقو څخه ملاتړ د اسلامي او شرعي احکامو مطابق دا هم د قضا مسؤلیت ده. او د انصاف او د الهي عدالت په تامین کولو سره په هیواد کې د جرایمو، ستونزو او ناامنیو سطحه راټیټول دا هم د قضایه ځواک اهم مسؤلیت ده. خلاصه دا چې په انساني ټولنه کې د انسان د ځان، مال، عقل، آبرو، عزت ساتنه دا د قضا له مهمو مسؤلیتونو څخه ده. مفتي صاحب ډیره مننه. په اسلامي نظام کې قضایه قوه څه ارزښت لري؟ په اسلام او اسلامي نظام کې د قضا ارزښت ډیر مهم دی. په همدې اساس قضا او قضاوت د اسلامي نظام یو اساسي رکن بلل کیږي، ځکه چې یو نظام هغه وخت پیاوړی وي چې په هغې کې انصاف او عدالت تامین وي او خلک د هغه نظام تر چتر لاندې په آرامه ژوند وکړی شي. د هغوی ځانونه، مالونه، آبرو، عزت او ټول حقوق پکې محفوظ وي او د انساني کرامت ساتنه پکې وي. نو ښکاره خبره ده چې د عدالت تامینول او د اشخاصو او د افرادو د حقوقو د ساتنې یوازینۍ مرجع هغه قضایه قوه ده. شرعي قضا حکم څه دی؟ قضا او قضاوت یو فرعي بڼه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر هم ده. نو په همدې اساس علما کرامو قضا د فرایضو له جملې څخه شمارلې ده. په سورة نساء آیت 123 کې الله رب العزت فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. الله جل جلاله فرمایي ای د ایمان خاوندانو شئ تاسو قایم پر انصاف باندې. او ښکاره خبره ده چې د عدل او انصاف قیام پرته له قضا څخه نشي کېدی. او په سورة صاد آیت 26 کې هم الله جل جلاله فرمایي حضرت داود علیه السلام ته: یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الله جل جلاله فرمایي ای داوده مونږ ته ګرځولی نائب او خلیفه په ځمکه کې، نو ته فیصلې کوه د خلکو په منځ کې په حق سره او پیروي مه کوه د خواهشاتو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم الله جل جلاله فرمایي فاحکم بینهم بما انزل الله. ای محمد
فیصله کوه د دوی په منځ کې په کتاب الله سره. نو له همدې کبله چې د قضا منصب ته په نظام کې خورا ډېر ضرورت دی، له همدې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو د شخړو د حل او فصل په خاطر حضرت معاذ رضی الله عنه یمن ته ولیږو او حضرت عتاب ابن اسید رضی الله عنه یې مکې معظمې ته ولیږو. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په باره کې نقل دی چې هغې به فرمایل چې یوه ورځ زما فیصله کول دا ما ته خوښ دي له 80 کالو عبادت څخه. بل روایت هم د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په باره کې نقل دی. هغه فرمایي چې یوه ورځ زه به حیثیت قاضي د 2 کسانو په منځ کې کینمه، احب الی من عبادت 70 سنة، دا ما ته تر 80 کالو عبادت غوره او بهتر دی. الحاصل بشماره نصوص او احادیث مبارکه د قضا د منصب په عظمت دلالت کوي. دا ځکه چې قاضي د حق د اقامې یو عامل وي او د قضا دروند بار او دندې ته یې غاړه ایښې وي او د خپلو او پردیو له مخالفتونو سره مخامخ وي او د خلکو د جنجالونو او ستونزو او د زورورو او سرکشو خلکو د دښمنۍ په وړاندې له زغم څخه کار اخلي. نو له دې وجې قضا لوی او د عظمت والا منصب دی. مفتي صاحب محترم، تیر یوه کال ته په کتو د اسلامي امارت قضایه قوه په خپلو چارو کې څومره بریالۍ وه؟ د تیر یو کال د محاکمو فعالیت په تفصیلي توګه چونکې د رسنیو لخوا یو څو ورځې وړاندې د سترې محکمې د مسؤلینو لخوا وړاندې شوی، بیا هم باید ووایم چې د افغانستان په سپېڅلې خاوره د اسلامي امارت له حاکمیت څخه را په دې خوا قضایه قوې خپل فعالیتونه شروع کړي او د هیواد په ټولو ولایتونو کې ابتدایه محاکمو او د استئناف محاکمو په تمام معنا سره خپل کارونه پیل کړي او د هیوادوالو په زرګونو دوسیې په شفاف او خپلواک ډول د شرعي اصولو مطابق فیصله کړي. دا چې قضایه قوه په خپلو چارو کې بریالۍ او ډیره ګړندۍ ده. مفتي صاحب محترم، که د خپرونې په پای کې له هیوادوالو سره خپل لنډ پیغام شریک کړئ. هیوادوالو ته مو دا پیغام ده چې د خپلو شخړو د حل او فصل لپاره د اسلامي امارت محاکمو ته مراجعه کوي. د محاکمو دروازې د دوی په مخه خلاصې دي او د هر نوعه مشکلاتو د حل او فصل کوشش دی د اسلام او د شریعت له لارې کوي. که یې ستونزه درلوده او یا یې له کومې محکمې یا د محکمې د اړوند اشخاصو څخه شکایت درلودو نو ترې پورته اړوند محکمې ته د خپل شکایت په کتبي شکل وړاندې کړي. مفتي صاحب ډېره مننه یو ځل بیا چې موږ ته مو وخت راکړ او نننۍ مرکې ته حاضر شوئ. شکریه. درنو اورېدونکو تر بیا مو په الله سپارو ښې چارې.